غوښتل د افغانستان په ملي منافعو باندې او د افغانستان په ملي وحدت باندې څو خبرې ولرو او د افغانستان له ادرس نه او د افغانستان د ملي منافعو له ادرس نه د افغانستان ملت سره څه خبرې د دې وړکۍ سپیس له لارې ولرو. په د آن او باور یو چې پرته له ده نه چې ملي وحدت ونه لرو موږ هیڅ شی نه لرو. په ملکونو کې هغه ملکونه چې د یرغلګرو او ښکېلاک پر ضد جنګېدلی او یا د یو سترې جګړې نه وروسته بیرته په خپلو پښو درېدلی، اولین اصل دا دی چې په دوی کې باید ملي وحدت یا نشنل یونیټي یا ملي یووالی حتمي دی. که غواړو چې خپلواک او آزاد افغانستان ولرو، اړین او ضروري دا دی چې باید خپل ملي وحدت حفظ کړو. په افغانستان کې ټول میشته قومونه که ازبک دي، تاجک دي، هزاره او ترکمن او نور قومونه دي، دا زموږ ورونه دي. افغانستان د ټولو افغانانو مشترک کور دی. څنګه کولی شو هغه جهتونو ته او هغه ملکونو ته نه ووایو کوم چې په افغانستان کې اختلافات د قومي ته لمن وهي. د همدې لارې نه قومونو باندې پانګونه کوي. د همدغې لارې نه خپلو شومو موخو د رسولو لپاره او د رسېدلو لپاره د افغانستان ملي وحدت خرابوي. موږ په ده آن او باور یو چې هر یو افغان او انسان حق لري چې په افغانستان کې د اسلامي نظام تر سوري لاندې ژوند وکړي. د ده شخصي ژوند، د ده عزت، د ده آبرو او د ده سلیقوي اختلاف او نظر ته په درنو سترګو وکتل سي. موږ په داسې یو پیړۍ کې ژوند کوو چې نن د ساینس او د ټکنالوژي پیړۍ دی. هر انسان غواړي چې حق ولري او غږ ولري او په نړیوال کچه د خپلو ارزښتونو مدافع وي. هر یو انسان حق لري چې په ټولنه کې د تعقیب لاندې نه وي. دا د انساني او بشري حق دی چې تعلیم او تحصیل وکړي. که تاسو غواړئ او که موږ غواړو چې یو خپلواک او سپېڅلی افغانستان ولرو، نو موږ ته تر ټولو لازم دا دی چې خپل ملي وحدت باندې کار وکړو. ازبکو، ترکمنو، هزاره او ایماقو، نورستاني او پشهیي باندې باور ولرو چې ټول افغانان یو او مسلمانان یو. دوه هویته زموږ هویت دی چې په سیاسي لحاظ موږ افغانان یو، په عقیدوي لحاظ موږ مسلمانان یو. دا هغه دوه ارزښتونه دي چې همیش په اوږدو کې افغانستان ژغورلی. افغانستان د صفویانو پر خلاف هم وو، که د روسانو پر خلاف هم، که د امریکا پر خلاف هم، د دغو دوو اصیلو ارزښتونو پر بنسټ افغانستان نقشه اوس منځته راغلی. ورونو، په همده لحاظ نن وغوښتل پر دې مسایلو باندې خبرې وکړو او ستاسو نظریات هم واخلو. موږ سره به مخالفینو له طرفه هم ډېر میلمانه وي. د هغه دوی نظریات به هم اورو. هیله مو دا دی چې کوم داسې موضوع چې زموږ د سلیقې پر خلاف وي د چا په مقابل کې جګ نسو. اجازه ورکوي هر سړی حق لري چې اظهار نظر وکړي. خپل ایمان او د عقیدې پر اساس حق لري د افغانستان په متعلق خپل نظر ولري. بل عرض مو دا دی چې هیڅ یو انسان د بل انسان نه پورته نه دی. هر یو انسان پورته نه دی. باید د انسان شخصي حریم ته او کرامت انساني ته په درنو سترګو او د احترام په سترګو وکتل شي. به همین لحاظ خواستیم پروگرام و برنامه امروز به خاطر وحدت ملی را برگزار بکنیم و بفهمیم که وحدت ملی چی هست. چطور میتونیم در دفاع از سرزمین واحدمان برادروار کنار هم بیاییم و مشترکاً در بازسازی افغانستان عزیز
کنار هم ایستاده شود و نگذاریم که دشمنان از راه قوم و از آدرس قوم و منطقه و سمت ما را و افغانستان را به بحران بکشد. منافع ملی افغانستان در این شرایط حساس و دشوار تاریخی است که ما وحدت ملی، برادری، اخوت و کشور خود را حفظ بکنیم. کدام راه‌هایی هست که ما را به وحدت ملی میرساند؟ کدام راه‌هایی هست که ما میتونیم کشور خود را آرام بسازیم؟ کدام راه‌هایی هست که ما بتانیم دیگر در افغانستان فرزند یتیم نشود و مادر بیوه نشود و خواهر هم بی برادر نشود؟ چطور میتونیم برای جنگ برای همیش نبویم؟ ما و باور ما به این است که جنگ در افغانستان راه حل نیست. هر نوع جنگ بر اختلافات داخلی، قومی، سمتی لابی کردن افغانستان را به قهقرا میکشد. ما میدانیم که اختلافات سلیقه‌ای هست، اختلافات نظریاتی هست. ما مشکلات با هم داریم. در نظام ها هم کمی ها و کوتاهی های هست. اما بگذاریم که تمام مسائل را طور صحبت بکنیم که بپذیریم که کشور ما و سرزمین ما واحد است و هیچ کسی نمیتونه ما را از هم جدا بکنه. برادران و خواهران عزیز، ممکن مهمانا و برادرای دیگه هم با ما وصل شد و شما میتونید با ما صحبت‌هایتان را داشته باشید. نظر دیگه این است که لطفاً وقتی که یک برادر حرف میزنه وسط صحبتش نپرید. بگذارین تمام نظریات خود را بگوید. شما حق دارین با نظر کسی مخالف باشید. عجب برادرای امارت اسلامی خواهشم است که با سینه باز صدای ملت مسلمان و مجاهد افغانستان را بشنوند. کسانی که حکومت میکنه سینهش بازتر و فراختر است. کسانی که ادعای یک نظام را داره که ملت در مقابلش انتقاد بکنه و نظام صدای او را بشنوه. این حق سیاسی، مدنی و اجتماعی یک انسان است که در جامعه خود صدا داشته باشه و با نظریات کسی مخالف باشه. هیچ کسی نمیتونه، دو برادر هم نظرش با هم مخالف است. میتونه در یک خانواده هم اختلاف نظر باشه. بهترین راه ای است که ما چطور میتونیم کنار بیاییم تا افغانستان را آباد، شاد بسازیم و از بحران سیاسی و اقتصادی افغانستان را بیرون بکنیم. به همین لحاظ خواستیم برادرای دیگر هم دعوت کنیم و با ما دیگرها هم وصل میشن. میریم به محترم قریب الرحمن شهاب صاحب که یا استودیو را کنترل بکنن و نظریات هر برادری را من میخوایم که بگویم 3 دقیقه سپیکر میتونه 3 تا 4 دقیقه صحبت بکنه. شما میتونن سوال بکنین و اگر از 3 دقیقه بیشتر شد امیدوار هستم به پروگرام ما و به برنامه امروز ما احترام بگذاریم تا بتانیم حداقل صدای وحدت ملی را، این آرزوی همیشگی خود را در اینجا اظهار بکنیم. تشکر. شهاب صاحب مهربانی بکنید. اینجا دکتر صاحب ما معذرت میخوایم در بین داخل شدم، گفته خودم گفتی که نپره چون یکی از طرف بحث است و نمیشه که در 3 دقیقه بحث جمع